نو یو ځای کې ورته پټ شوي وي د ځان سره خبرې کولې نو پیغمبر اسلام څنګه را داخل شو نو یې مور بیبي ورته وي چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو یې ډېر زر غلی شو که نه ځان سره بنګه بنګې کول پیغمبر اسلام ورته غوږ ایښی و چې زه د ده نه معلومات وکړم چې دا هغه دجال دی او که نه یو صحابي په مدینې منورې په کوڅو کې روان و او دا کس یې ولیدو چې دا ورو په کوڅه کې ولاړ دی او ورو پړسېږي حتی چې محله ټوله بند نه کړه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عزتمندو الله جل جلاله ډېر غیرتي دی. الله جل جلاله د هر غیب او د نقصان نه الله جل جلاله پاک دی. د الله نه هیره نه کېږي، چا نه هېرېږي نه، چا نه متاثره کېږي نه. حالات هغه جوړ کړي هغه الله یې راولي، الله یې واپس کوي. د حالاتو مالک چې دی صرف یو الله دی. الله جل جلاله ډېر زیات لوی دی چې موږ تاسو په هر ځای کې د الله لوی بیانو. قدم په قدم باندې موږ تاسو د الله د لوی خبرې کوو ځکه چې فتنې د باران په شان ورېږي. وی رسول الله مبارک یو پیرا په مدینه منوره کې ولاړو په اوچت ځای باندې هغه ځای کې پیغمبر اسلام فرمایل چې زه وینم چې د باران په شان فتنې راورېږي. نو اوس موږ تاسو ګورو په معاشره کې چې کومې خطرناکې فتنې راوتېږي انسان د هغې نه بچ کېدی نه شي خو خطرناکه یوه فتنه په هغې کې دجال دی چې دا ډېره خطرناکه فتنه ده. تحفة العلماغي کې رسول الله مبارک د هغې ډېر زیات حالات بیان کړي دي که نه چې یو پیرا په مدینه منوره کې یو کس پیدا شو د دجال په شان او یې به پړسېدو. یو صحابي په مدینه منورې په کوڅو کې روان و او دا کس یې ولیدو چې دا ورو په کوڅه کې ولاړ دی او ورو پړسېږي حتی چې محله ټوله بند نه کړه چې کومه کوڅه کې ولاړ دونه غټ شو. او پیغمبر اسلام هم دقه کس و پیغمبر اسلام یو پیروي چې زه به د ده معلومات کوم چې دا دجال دی او که نه دی. نو یو ځای کې ورته پټ شوي وي د ځان سره خبرې کولې نو پیغمبر اسلام څنګه را داخل شو نو یې مور بیبي ورته وي چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو یې ډېر زر غلی شو که نه ځان سره بنګه کول پیغمبر اسلام ورته غوږ ایښی و چې زه د ده نه معلومات وکړم چې دا هغه دجال دی او که نه. نو دا ډېره خطرناکه فتنه دی عزتمندو. دا به ظاهرېږي دا کافران چې دي چې د کوم بوټو شاته به دي فنا دي او بوټې به ورله پناه ورکوي هغه بوټي کرلي دي هغه ته چې کوم ځای دی هغې ورته جوړ کړی دی. علما فرمایي چې کوم جاز کې به دې ګرځي په دنیا کې به مزل کوي په ټولو دنیا کې به دې ګرځي هغه جاز یې ورته ودرولی دی. نو ټول حالات رسول الله مبارک چې کوم بیان کړي دي هغه ټول په احادیثو مبارکو کې په قرآن کې هغه الله جل جلاله بیان کړي. بعضې خلک داسې شته چې د دې فتنې نه انکار کېږي او انکار پرې کوي. د دین انکار نه دی پکار. په قرآن کې د دې بحث شته، په احادیثو مبارکو کې د دې بحث شته. رسول الله مبارک عیسی علیه السلام چې کله راکوزېږي که نه نو وایي دی به راکوشي په 30 سال عمر کې وي او ده به په منځ باندې ویښتان ولي او د ملغلرو په شان به د ده د ویښتانو اوبه څاڅي او ډېر ښکلې به ښکاري، مزېدار به ښکاري. د ملایکو باندې به یې لاسونه ایښي او راکوز به شي لاندې. او بیا به چې دی نو د دغې نه پس به د دغې نه مخکې به د دجال راوځي. خو پیغمبر اسلام دا پیشنګویي هم ورکړي دي چې دا دجال کله د عیسی علیه السلام ویني که نه نو کو دې عیسی علیه السلام دې قتل هم نه کړي نو د عیسی علیه السلام په لیدلو سره به دې دغلته ویلي شي. دومره به یېرېږي د پیغمبر نه ځکه پیغمبر له الله جل جلاله لوی شان ورکړی لویه مرتبه یې وله ورکړې ده. نو دجال به واحد صرف د انبیا علیهم السلام نه یېرېږي. داسې کمزوري مؤمنان مسلمانان هم په ده پسې منډې وړي ځکه دا ډېره زیاته خطرناکه فتنه ده چې موږ په هر لمحه کې د دجال د فتنې نه پناه غواړو او په خپلو مجالسو کې د دې بحثونه شروع کړو، په خپلو کورونو کې د دې بحث شروع کړو چې دجال چې دی او عنقریب علماء کرام چې دي امام مهدي الاسلام چې د هغه نه پس په دجال روزي عنقریب داسې یو وخت راتلو واله دی. بعضې علماو چې امام مهدي الاسلام چې دی د هغه ظهور شوی دی علما ورپسې ګرځي د هغه ډونډ کوي او د هغې نه پس په بیا دجال راځي. نو دجال ډېره خطرناکه فتنه ده. الله جل جلاله دې محتاسو ته د دې نه د صحیح طریقې سره د فنا غوښتلو توفیق راکړي او د دې چې کوم اعمال یې موږ تاسو زده کړو او هغه اعمال صالحه موږ تاسو کوو چې الله پاک دې موږ فنا راکړي. الله جل جلاله دې محتاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.